نن موږ د ویټامین B3 په اړه خبرې کوو چې په ساینسي نوم نیاسین هم یادېږي. دا ماده زموږ د بدن د انرژۍ په میټابولیزم او د حجرو په بیارغونه کې بنسټیز رول لري. ویټامین B3 له بدن سره مرسته کوي چې خوراک په ګټوره انرژۍ بدل کړي او د اعصابو سیستم په نورمال حالت کې وساتي. ساینسي څېړنې ښيي چې دا ویټامین د پوستکي د طبیعي خنډ یا ساتندویه طبقې په پیاوړتیا کې مرسته کوي چې په پایله کې پوستکی خپله لندبل او تازهوالی ښه ساتلی شي. که چیرې بدن د ورځني خوراک له لارې کافي ویټامین B3 ترلاسه نه کړي، نو ممکن د هضم په سیستم کې تغیرات راشي او یا پوستکی د لمر په وړاندې حساس شي. څرنګه چې دا ویټامین په بدن کې د ډیر وخت لپاره نه ذخیره کیږي، نو پکار ده چې د صحیح خوړو له لارې کچه پوره وساتل شي. د ویټامین B3 غوره طبیعي سرچینې د چرګ غوښه، کبان او د غوا غوښه ده. همدارنګه د ځمکني توتانو یا ممپلیو تخمونه، د لمر ګل تخمونه او نسک هم دا ویټامین په زیاته کچه لري. دا ویټامین د پخلي پر مهال د تودوخې په وړاندې مقاومت لري، خو په اوبو کې حل کیدونکی دی. که غواړئ چې د خپل بدن د انرژۍ کچه ثابته وساتئ او د پوستکي له روغتیا ملاتړ وکړئ، نو ویټامین B3 لرونکي خواړه په خپل رژیم کې شامل کړئ. ډیره مننه چې تر پایه راسره